ټول ماسولچیان او نور بدکاره خلک راغونډو چې د عیسی خبرې ووري، خو فریسیانو او د شرع عالمانو په خپلو کې غورېدل شروع کړل او داسې لګیاو ګورئ دا سړی خو ګناهګارانو ته هرکلی وی او ورسره خوراک هم کوي. نو عیسی ورته دا مثال تیر کړ که چېرې په تاسو کې د یو تن 100 ګډې وي او یوه ترې نه روکه شي نو ولې هغه به دغه نور یو کم 100 تر هغې په تش میدان کې پرې نږدي تر څو چې هغه روکه شوي موندلې نه وي. کله چې عمومي نو هغه به دا اوږو ته پورته کي او خوشحالي به وکړي او کله چې هغه کور ته واپس شي نو خپلو دوستانو او ګاونډیانو له به دعوت ورکړي او ورته به ووایي ما سره زما په خوشحالۍ کې شریک شئ ځکه چې ما خپله روکه شوې ګډه بیا ومونده. دغه شان زه تاسو ته وایم چې په اسمان کې همدارنګ د یو ګناهګار په توبهګار کېدو بې حسابه خوشحالي کیږي په نسبت د هغه یو کم 100 صادقانو چې د توبې اجت نه لري. یا دا چې که د یوې ښځې سره د سپینو زرو 10 سکې وي او یوه ترې نه روکه شي ولې هغه به ډیوه نه بلئ، کور به نه جارو کوي او د کور ګوټ ګوټ به تر هغې نه لټئ تر څو چې یې هغه موندلې نه وي. نو کله چې عمومي نو هغه به خپلې ملګرې او ګاونډیانې راوبلي او ورته به ووایي چې ما سره خوشحالي وکئ ځکه چې ما خپله روکه شوې سکه بیا ومونده. زه تاسو ته وایم چې د یو ګناهګار په توبه کولو د خدای پاک په فرښتو کې هم دغه شان خوشحالي کیږي.